السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو ملګری احسان الله ملګرو دغه په سکرین را سره د مینو زاهد پهلوان مردانی او بل جنۍ د درغو را ویډیو را سره وګورئ. سکرین ته ګورئ. Sabar ka washroom sa pati. زاهد فلش ګورئ ښه ټي وي ویډیو کې څه کوي. فلش وخایار سو خایشل حالا کې سکرین ته نو په واشروم د ښکاری تاسو څه پاکي نو څه پته لګی دا برانډي د دې څه پته لګی نو ملګرو تاسو دغه ویډیو وکړه چې یاره نن سبا دغه خلک چې دی په ټیک ټاک باندې راشي او آنلاین ګیمونه کوي چې یاره موږ ته د ډالرې میلاو شي او موږ دې مشهور شو. خو ملګرو د هغو سره بل اپشن دی. هغوی چې کله یو پلیسمنټ وکړي دغه ته وګورئ د مینو خان مینو دغه گیم بیللی دی هغه پلیسمنټ چې دی هغې ته ورواله کړی نو په دغې کې چې دی ملګرو هغې باندې باتروم صفا کوي چې یاره ته د باتروم صفا که. نو ملګرو هسې سوچ پکار دی چې یاره بله ورځ به دوی ته وایي چې یاره تاسو کپړې وباسئ په دغې سزا کې به ورته وایي چې یاره ته کپړې وباسه بله ورځ به پرې نور څه کوي. نو آیا دا زموږ د پښتو کلتور کې خو دا نشته چې یاره یو ښځه دې راپاسي او د هلکانو سره دی چې دی په لایو کې کینې او هغه دې ورته داسې ډیمانډونه ږدي چې یاره ته به دا کار کوې. نو زما چې کوم د سوشل میډیا ملګري دي یا چې زما کوم نور ملګري هغو ته وایم چې راپاڅئ د داسې خلکو خلاف چې یاره په ټیک ټاک باندې دغه غلط انفارمیشن نه ورکوي. یاره په ټیک ټاک باندې دغه لایو چې راشي دغه یو بل ته کنځلې منځلې دغه غلط کارونه چې دا پرېږدي مونږ یو اصلاحي پیغام ورکوو یو اصلاحي میسج ورکوو. ملګرو ویډیو لایک فالوور ستاسو دپاره دي چې یاره تاسو به ما له څومره سپورټ راکړئ انشاءالله د هغې یو په ترپل به مونږ محنت کوو. ملګرو دغه ویډیو تاسو وګورئ چې یاره ډاکټر پوزیه د مینو خان مینو چې ده دا په دې دغه کې چې دی نو هغه باتروم صفا کوي. نو بیخي د شرم کار دی چې یاره بله ورځ به ورته وایي چې یاره ته کپړې وباسه نو مختلف ډیمانډونه به ورته ږدي. ملګرو دغه ویډیو راسره بیا هم وګورئ سکرین ته.